زاد سلفیانو سارا ما چیڑا غرق بشی زوانانو سارا ما چیڑا زاد سلفیانو سارا ما چیڑا غرق بشی زوانانو سارا ما چیڑا والی تا دا حق سارا دا غروهی والتا دا حق سرا دا خروهي والتا دا الله رسول أمر بلال أن يشفع الأذان ويترك الإقامة. بلال بيجي كده إقامة سنجل كوا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. إمام سميد عن نفسه وحديث البخاري ومسلم بكيره. محترم اوس د کنزلو او د دروغو ماشین ته وښی زموږ د زمانې سیدي شیعه نیاز محمد کونړي عرفه من الله پېښوري له مذهب خناس د صادق سیال کوټي د اردو نه اعتراض پښتو ته راپټ کړی او رانقل کړی دی. اصل کې اعتراض هندو علي جنګ کړی و د هغه نه یوسف جیپوري او صادق سیال کوټي هغوی راپټ کړو او د هغوی د اردو نه من الله پېښوري پښتو ته رانقل کړو. اعتراض یې داسې کړی دی چې په حدیث کې راځي چې اذان کلمات جفت دي او د اقامت کلمات تاب دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مسلمانان ورونو د دې کټاس ګاډري بدعتي غاښ ماتون کې جواب هم دی. کله چې دا ډېرې کنځلې وکړي هغې ته دا غاښ ماتون کې جواب نوم دی. خو موږ یو د الله په فضل سره غاښ ماتون کې جواب هغې ته ویلی شي چې موږ کم کړي دي د الله په فضل او احسان او توفیق سره چې اوسه پورې د دې کټاس بدعتي شونډې په هغې باندې نه دي خوځېدلي او حیران دی چې څنګه پرې دا شونډې اوس وخوځوم. دا زموږ څه کمال نه دی عزتمندو بلکې دا حق دی. د حق مقابله هېڅکله باطل نشي کولی. اصل مسله دا ده زموږ ګران قدردان محترم استاذ فقيه العصر فضيلة الشيخ امين الله حفظه الله هغه شخصیت هغه زمری چې د اهل بدع او مشرکینو بنیادونه یې ایستلي دي. هغه ډېر مثالونه ذکر کړي دي چې احنافو صراحتا په هغې کې د حدیثو خلاف کړی دی. من جمله د هغې نه د اقامت مسله ده. اقامت کې دوه قسمه احادیث راغلي دي، جفت هم راغلي دي، طاق هم راغلي دي. او حال دا ده چې طاق احادیث هغه قوي دي ځکه هغه د بخاري او د مسلم احادیث دي. نو د شیخ صاحب خبرې تاسو واورېدلې چې موږ دواړه منو، دواړه جایز دي. اما احناف دا صحیح احادیث چې کوم دي دا نه مني، په دې یو باندې عمل کوي. محترمو انصاف او عدل په تاسو باندې تاسو سوچ وکئ. دی به وایي تاسو تقلید ته حرام وایي، شرک ورته به وایي. نو سوال دا دی چې آیا د امام ابو حنیفه رحمه الله پیغمبر دی، دا قرآن په ده باندې نازل شوی دی چې تاسو د الله د پیغمبر سید الاولین والآخرین د هغې احادیث د هغې خبرې د دې د وجې نه تاسو پرېږدئ او امام صاحب پسې ځئ، تاسو به رب ته څه جواب وایئ په قیامت کې؟ دی به وایي دی د امامانو بېادبیانې کوي. موږ یو د الله بنده، تاسو د الله د پیغمبر بېادبي وکړه، د هغې خبره نه منئ بلکې د الله بېادبي هم وکړه. هغه ته وایي چې زما د پیغمبر ومنئ. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دویم اوس خپلې مسلې ته راشو. د دې مریض علاج به وکړو، هسپتال دی راوړی دی، د دې ټیسټونه به موږ وسوکو چې کوم ځای روغ دی او کومې بیمار دی د الله په فضل سره. اول محترمو د دې مریض په خبرو کې به تاسو بار بار اول سر کې دا اورئ شیخ صاحب باندې شرط کوي، په نور چا باندې شیخانو باندې شرط کوي. دا خبره به کوي چې دې دا اعتراض د صادق سیال کوټي او د یوسف جیپوري او د فلان نه نقل کړی دی، د اردو نه پښتو ته راړولی دی. دا ولې کوي؟ دا دې لپاره کوي چې ځان غټ کړي چې زه خو دومره پوهېږم، اخیرا موږ ته معلوم دی، ستا علم موږ ته معلوم دی. او د شیخ صاحب خلقو سترګو کې کته کړي چې هلکه دا خبره دونه نه پوهېږي ځکه د خپله د اردو د کتاب نه دا اعتراض راغستی دی. مشهوره خبره ده وایي شیطان سړي ته چل ښیي خو نیم چل ښیي، نیم یې پکې شرموي. وجه دا ده د ده د شرم پکې دوه علامې دا دي. اول دا دی چې دا د شیخ صاحب د بحر امر علم، دا دومره سمندر، دا دومره کتابونه، دا ټول اوس د صادق سیالکوټي د اردو د کتاب نه راغستی دی. نو اوس د یو کتاب نه دا دومره علم دا څنګه راواغستلی شي؟ دا څومره غټه علامه ده. دویم دا دی دا مسکین په اردو باندې نه پوهېږي، د ده د خوله اقرار ما سره شته دی، خپله چې کوم عبارت به یې په بل چا باندې اړوي. نو چې خپل هم په اردو باندې نه پوهېږي نه تا ته دا څه پته لګېدلې ده. نو دې خبره کې دا چې عامه دا یوه تنبیه شوه چې کله کوي دا سچ دروغ وایي، هسې دا شی په خوله کې یو ځل عادت شوی دی دروغ وایي، نو دا هم پکې وایي چې دا یې دې نه نقل کړی دی. نو دا چې هر کله تاسو اورئ دا به اول نمبر دروغ وي په دې باندې.
د دې دروغجن دې ته موږ اسی ګاډري نه وایو عزتمندو، اسی افتراق نه کوو، بلکې دا ماشین دی د دروغو. دویم دروغ دا دی په خپل کتابونو اوس دروغ وایي چې احناف دواړه اقامت مني، او حال دا دی یو مني، دا کوم چې جفت دی. احناف دواړه قسمه اقامت ته جایز وایي، خو بهتر اقامت دغه دی چې د اذان په شان باندې پکې کلمات جفت وشي. محترمو د دې مریض دا دواړه خبرې دروغ دي. دا د اهل حدیث هسپتال ته راغلی دی او د موږ سم اپریشن کو د الله په فضل سره. دا چې وایي احناف دواړه مني دروغ وایي. لړ کتاب هدایت وګوره، اول جلد کتاب الصلاه صفحه 204 هغه وایي والاقامه مثل الاذان الا انه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاه. و اقامت بعد اذان په شان کیږي، صرف دا چې قد قامت الصلاه وبکې وي. او دویم چې ویل چې دا افضل ده، دا غي تحقیق رو سره روان دي ان شاء الله، تاسو تخپل پته ولګي. د دې مریض دریم اپریشن هغه دا کوي عزتمندو، دا چې کله ډېری کنځلي وکي راغي سره زمونږه فشار بجک شي چې هغه چې نه د خطاګانې موږ راجمه کوو، ار یو کې نشو راجمه کولای ځکه هغه سختيږي موږ ته. د دې مسکین دی وکیل د احنافو 11 منټه خبره کړې ده، په دې 11 کې تاسو څه ګمان دي څو خطاګانې وکړي، بغیر د تکرار نه لس خطاګانې کړې دي. نه زه حیران دي ته مسلم چې دا وکیل احناف دی ته وي او دا نابغه العصر دی او دا دی او دا دی دا چې دا کتاب طالبانو ته وي، صرف دې ته می سودا ده. دې د پاره دا عبارت بو ته بل څوک وي کنه، دا چې تاسو عبارت وي نو دا طالبان په دې باندې نه پويږي کنه، هغه هم د دې بشانه کدواني. نو تاسو د دې علمیت ته وسوک شي. اول الناس اقامت را تروه ودل صلى احناف کوي ما شاء الله. تا حدیث یو قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا في الاذان والاقامه. شفعا بس ته ظالم خلدي به وشلیدله. عزتمند تاسو ګورئ دا شفعا وي او حال دا شفعا او شفعا دي کې اسمان او زمکه فرق دی. دا ډیره یو بسيطه او معمولی مسله ده. لغت او کتابونو ته رجوع وکړه، کله تم بیا پېنه شینو ته تمازه خودلې چې اهل حدیث مدارس تراشه اوله درجه کې دا مون یادو طالبانو ته. او ډېر د تعجب خبره ده محترم چې دا لفظ په قران کې زیف ذکر شوی دی. که د قران منځ ته یاد نه وي، د اخري سپاره به د ختمونو لپاره دی ته یاد دی، ختمونو ته ډیر زی سپاره په څنګهونو کې نیولې د قارغانو شان برواني او د کورونو بخوځيږي. دا په سوره الفجر دا غټ سوره دی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ظاهراني مسجد ته دا سوره په دې ختم کې به څنګه وي والشفع والوتر بوینو. الله دې ته هدایت وکړي. اوس دویم مزایل ته ورشي. محترم کو تاسو خیال دې ته تسنیه په دینون باندې اعراب جاری کوي، بردانی اخضرانی. غرض دا چې لکه ماته د تسنیه د نون اعراب معلوم دی چې هغه کسره ده، کینه نه رمنګ ته معلوم استا اعرابونه مونږ ته معلوم دي د الله په فضل سره. خو خطا دا کوي چې دزلا په حالت د وقف کې مدافع نه توخ کوي. همدغه رنګ حائطن او دا سينورم ډیر وي، اقامتن بلالن دا سينورم ډیر وي. او حال دا د تسنیه د نون اعراب خودو مشهور دی، سره به پويږي چې هغه همیشه لپاره مکسور وي. دا خو ما ایران چې زما په یو کې نه پریدي واستو کم. اوس دریم مزایل ته ګوري چې دا په کوم ځای باندې ولي. فاذن مسنا واقام مسنا. ګورې ځکه دا فاذن وی غالبا د چې کومه پټۍ سپاره ویلې داغه کې بدل نو ذال په کې نو صرف زاب کې وده په قانون کې ذال نشته، ټول زاګانې دي. فکذبتم قران کې چې وی دلته فاذن وی او حال دا ذال له سلورمه خطا وسره دا مسنا ته مسنا وی مسنا او حال دا ساده سین نه ده. پنځم مزایل ترمو دا یو لوی کتاب د حدیثو کې مصنف دی، دا ته مصنف وي. دا د ما مخکې خودلو او هغه کلیپ ته موږ رسولې ده، دته خاص لګلې ده. غالبا غافونه چرته بس خاتونو باندې خطلې دي الواګانو کې، غافونه خپل کې نشته نه برابرې. شپږم مزایل محترم دا د لوی عالم دی، طحاوی نوم دی. دا توي چې کوم د دې فتحه د زور دی، دا زمه وي پیښ شو ته پیښ وي طحاوی وته وي. دې شي ته غلطین ټولې ما خودلې دي، خو شي جبه پیړه شوی دا عوام خبره جبه په ناوړي وس. اوس وم مزایل دلته الانصاری بکارو الانصاری. اتم مزایل ظالم خلد ما تشا دومره لوی عالم دی، دا ته نسائی وی. دا النسائی دی یا نسائی وی. نسائی مطلب دا شو د خزو مولا. اوس نهم مزایل دا طبرانی دی، دا ته طبرانی وی. د طا فتحه ده یعنی زور دی، دا زیر وته وی. د سم مزایل دلته عزتمنو دا لوی عالم دی سفیان ثوری. کم چې سین دی ول سر کې هغه سا ادا کوي او کم چې رستا سا دا هغه ته به ثوری وي. نو سین ثا کوي او ثا سین کوي. محترم دا د علمي زور دی، په 11 منټه کې لس خطاګانې کوي. د هر یو کې موږ نه رانی سو لخت چې کله کنسلې زیاتې وکي
په دغه خوار خپل باندې چې کله غټي خبرې وکي نو موږ لږ اشاره ورته به کوو. محترم دي سي پوری موږ درې غټي اپریشن دې سړي د لپاره وکړي. زمونږ د اهل حدیث هسپتال کې پروت دی. اول دغه خبره چې د اعتراضونه شیخ صاحب د صادق سیالکوټي او د یوسف جیپوري نقل کړي دا دروغ. دا دروغ چې موږ دواړه منو، دواړه اقامت منو. او دریم اپریشن دغه چې لس غلطیانې په 11 منټو کې. وڅلورم اپریشن هغه د یو طریقه ده چې عوامو باندې دغه استعمالي. هغه د په هر مسله کې سندونه وي، احادیث به وي او د سندونو باران به شروع کړي. نو محترم زمانه دا واوري د چې کله سند شروع کو پوهه شه دروغ شروع کړو، خپل دروغ پکې پټي، هغه ضعیف روایتونه پکې پټي. ځکه اصل کې سند ویلو ته اوس ضرورت نشته. اوس په دې وخت کې ټول کتابونه غلي کل شوی دي، چاپ شوی دي. لوی علما دي کتابونه لیکلي، سندونه نه لیکي. مثلا ابن حجر رحمه الله د بلوغ المرام لیکلی سند نه ذکر کوي. حال دا چې لوی شارح د صحیح البخاري دی، همدغه رنګ مشکات والا سند نه وي. عمدة الاحکام دا سنور کتابونه لیکل شوی دي، سندونه څوک نه وي، هغه علما دي. نه دې دلته دغه کار کړی دی. بشمار روایتونه جمع کړي، حدیث وای درځای خيږي. دا به یو وی او زما د الله په فضل سره تاسو ته خیم چې تاسو زما د خبرې حقیقت هغه معلوم شي. وکنه دې د صحیح لفظ سره یو کنه چې ډیر زید دی او صحیح دی. خو زوایا شروع شه. اول الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دې سره په ټولو حدیثو کې صحیح حدیث دا دی او د دې دروغ او غلا ته ګوره. دا امام ترمذی نقل کړی دی. امام ترمذی اخره کې ورپسې دا وی ولم يسمع من ابيه شيئا الا انه يروي عن رجل عن ابيه. یعنی د عبدالرحمن چې کوم دی د خپل پلار نه روایتونه نه دي نقل کړي، هغه به د بل چا نه نقل کول او هغه به د هغه د پلار نه نقل کول. یعنی په دې کې انقطاع ده. دویم علت په دې کې دا ده چې دې په سند کې د دې نه مخکې اعمش دی او هغه مدلس دی. هغه روایت د عمرو بن مره نه کړې ده په عنعنې سره. دا دوه علت شو په دې کې. همدغه رنګ دې کې نور تفصیل هم شته، نور قسم به کې دي، خو د وخت د کموالي د وجې نه چې دا مقطع ډېره اوږدېږي هغه نشم ویلی. خو دې د تفصیل لپاره تحفة الاحوزي هغه وګوره. همدغه رنګ یې نصب الرايه اول جلد 130 صفحه وګوره. دویم حدیث الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد الانصاري راى في المنام الاذان. دا راوي چې دی عزتمند په دې کې اعمش دی او هغه د عمرو بن مره نقل کړی دی په عنعنې سره. د دې کې دا ضعف دی، کلام دی پکې. دریم روایت ده عن ابي العميس قال سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري يحدث عن ابيه عن جده انه راى الاذان مسنا مسنا والاقامه مسنا مسنا. په دې روایت کې عزتمند دا د دوه ځلې لفظ مسنا مسنا لفظ دا به غیر محفوظ دی، دا به صحیح نه دی. وجه دا ده امام زیلعی په نصب الرايه اول جلد 130 صفحه کې د امام بیهقي نقل کړی دی. دا روایت د ابو العمیس نه ابو اسامه نقل کړی دی. یعنی صرف دا تسنیه لفظ پکې د مسنا مسنا. اما هر شی عبد السلام بن حرب دی هغه پکې دا تسنیه لفظ نه ذکر کړی. او بیا امام بیهقي وی وعبد السلام اعلم الكوفيين بحديث ابي العميس واكثرهم عنه روايه. نو دا صرف زي اشارات کوم عزت مندو د وخت اختصار د وجنه چې خبره ډیره وګړي. اوس د سلورم وایا حضرت ابو محذور رضي الله عنه فرمایي چې علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان 19 كلمه والاقامه 17 كلمه. محترم دې ظالم ګاډري د دې حدیث سره یو لوبه کړې ده، هغه تاسو ته وخیم. دې چې دې عجیبه ده دلته دا نیم حدیث منی او نیم نه منی. سبحان الله. ځکه له حدیث پوره مخالفي وینه منی. دلته اوس ګوره د اول سر کې د خپل هم دا وایي چې 19 کلمه دا جمله دی نه مني. ورپسې چې دی والاقامه 17 کلمه اوس دا مني. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ دا به وایي دی د ټرمپ بچی دي. نو اوس د ټرمپ بچی ته یو کمنګي د خپل مذهب د وجې نه د حدیث یو سر نه مني بل سر مني. الله جل جلاله د يهود او د ټرمپ د صفات دا ذکر کړی دی په قران کې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. رب العالمین په يهود باندې رد کوي چې تاسو هغه آیاتونه معنی چې تاسو د خواهشاتو موافق وي، هغه نه معنی چې تاسو خواهشاتو مخالف وي. او بعینهم دغه کار کړی دی. سبحان الله. بلکې یو وو د کلمو په منځ کې دی 19 کلمه والاقامه. یو وو نه افل خبره معنی او دی په نه معنی. ظالمه دا کوم انصاف نشته. الله ته بس جواب دی
بیا د هدایه والا دې ته چل ښودلی چې نه دا خو داسې وجه وه د صحابي خطا شوی دی. هدایه اول جلد 202 کې کتاب الصلاة باب الاذان کې وایي وکان ما رواه تعلیما فظنه ترجیعا. استغفر الله 3 کې 203 کې. نو ګورئ دا ما تاسو ته وعده ایښې ده یا به حدیث وایي دروغ به پکې وایي، یا چې کله صحیح استدلال به دا غلط کوي، کله که آیات وایي استدلال به غلط کوي. اوس یې بل روایت ته وکړي. محترم امام ترمذی دی حدیث پسې وروسته وایي وعبد الرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد. همدغه رنګ امام زیلعي په نسب الرایه کې د امام بیهقي نه نقل کړي چې دا لفظ د تثنیه په دې کې هغه غیر محفوظ دی. 3 وجې د هغې دپاره ذکر کړي دي. دا زه اوس ویلی نه شم ځکه د اختصار د وجې نه صرف اشارات زه کوم ځکه خبره ډېره اوږدېږي رانه. بل دې وایه دلته هم ډېرې وجې دي. یو وجه دا ده چې شریک په دې کې راوي دی هغه یوازې روایت کړی دی، تفرد یې کړی دی د عبدالعزیز نه او هغه سیء الحفظ دی. دویمه وجه دا ده امام بیهقي د حاکم نه نقل کړي دي عبدالعزیز دا کوم راوي چې کوم دی دا ابو محذوره نه دی لیدلی ځکه دا د هغې نه 2 کاله وروسته پیدا شوی دی. څنګه یو سړی 2 کاله د هغې نه وروسته پیدا شي او دا دې بیا وایي چې ما اذان اورېدلی دی. بل وایه دا اثر هم ضعیف دی. په دې کې ابراهیم ابن اسماعیل هغه ضعیف دی. همدغه رنګ عبید په هغې کې دی. بل وایه امام محمد د خپل سند سره روایت کړی دی چې امام ابراهیم نخعي فرمایلي دي چې د ټولو نه مخکې چې چا په اقامت کې کمی وکړو هغه حضرت معاویه بن ابي سفیان. ظالمه دا خو څه حدیث نه دی. امام محمد وایي د ابراهیم نخعي نه نقل کړي. امام محمد د خپله ضعیف دی. محترم همدغه رنګې نور آثار ذکر کړي د علي رضی الله عنه، همدغه رنګې سفیان ثوري رحمه الله او سوید ابن غفله او داسې نور ذکر کړي دي. ټول آثار دي د صحیح حدیثو مقابل کې هغه اسم نه دي. محترم دا د دې دلایلو د دې په مقابل کې هغه احادیث صحیحه چې بخاري او مسلم وغیره کې دي چې هغې کې څوک شک نشي کولی او دی نه مني هغه د سنګل اقامت والا دي. وګوره اول حدیث صحیح مسلم اول جلد کتاب الصلاة باب الامر بشفع الاذان وايثار الاقامه. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. رقم الحديث 300 محترم دا هغه حدیث د چې ټول امت د دې په صحت باندې اتفاق دی او دی نه مني. دویم امام بخاری په بل سند سره دا روایت نقل کړی دی. صحیح البخاري اول جلد کتاب الصلاة رقم الحديث 615 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. دريم حديث وقرأ السنن الكبرى بيهقي كتاب الصلاة رقم الحديث يوزر 9 عن أبي جعفر عن أبي المثنى عن عبد الله بن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى والإقامة مرة. همدغه رنګ دا روایت امام دارمی نقل کړی. رقم الحديث يوصل 93. همدغه رنګ امام ابو داود رقم الحديث 1511. همدغه رنګ ابن حبان رقم الحديث يوزر 600. همدغه رنګ امام احمد دویم جلد 15. محترم تاسو دې حدیث کې سوچ وکړئ. عبد الله بن عمر وایي چې د الله د پیغمبر په زمانه کې اذان به ډبل کېدو اقامت به سنگل کېدو او دا بیا د هغې نه انکار کوي او دا نه شرمېږي. دا وایي چې دا د عمرا بني امیه کارو د هغې تخفیف. همدغه رنګ صحیح د ابن خزیمه وګوره اول جلد کتاب الصلاة صفحات 215 رقم الحديث 304 فرمای اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 والاقامة مرة غير انه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. محترم دا ډیر احادیث په دې باب کې علماو په دې باندې بابونه لګولي دي. مصنف د ابن ابي شيبه چې کوم دی دا چې ته مصنف وي هغه ډک دی د دینه لیکن د اختصار د وجې نه د یو څو مې ذکر کړل. محترم نور قضاوت او فیصله په تاسو باندې مونږ یو تاسو احادیث کمزوریم دي کلام پکې شته دی او زمونږ احادیث کوم دي دا صحیح دی 100% اصل په سلو کې ځکه د بخاری او مسلم احادیث دي سره د دینه مونږ یو دواړه اقامت صحیح دي جوفتم صحیح دی او طاقم صحیح دی په دواړو باندې خو خپل په دې طاق باندې عمل کوو وجه دا د حدیث ډیر کې صحیح دي. بالمقابل دی وی چې نه زمونږ دا صحیح احادیث هغه نه مني دغه سي دروغ وي او په کمزور باندې عمل کوي او به وی دی د حدیث دشمنان دي. اوس په اخره کې په اختصار شدید سره په لنډو الفاظو کې د علماو یو څو اقوال ذکر کوم چې هغه سوي په دې باب کې آیا هغه د دی په طرف دی او زمون په طرف دی.
اول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مجموع الفتاوى دویشتم جلد صفحه شپږ شپېته ونیسه 9 شپېته پورې فرمایي: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقه هو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويوادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وي صواب حق مذهب دي كده أهل حدیث د ځکه دواړه مني. اما هغه خلک چې صرف یو طرف هغه مني او بل طرف بدګني په دې باندې جنگ کوي په دې باندې اختلاف پیدا کوي وای لکه څنګه چې کما يفعله بعض أهل المشرق مشرق ولام دا من خي احناف خي دا د افغانستان او پاکستان او عراق داخله خي ولي وای دا د هغه کسان من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. دا مغه د يهودو صفت په دې کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په زمانه کې به فرمایي بیا فرمایي دغه صفحه کې: واصح الناس طريقه في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنه واتبعوها. سبحان الله دوزه د اهل الحديث صفت کړه ده او په دې کې بلی خبرې ته زما اشاره ده ان شاء الله. دا موضوع هم چیرم چې دا اخیرا وی اهل حدیث وس پیدا شوی دي نو د الله فضل سره دا به ثابت کوم چې توس پیدا شوی او کوم وس پیدا شوی. همدغه امام شوکانی رحمه الله فنیل الاوطار دویم جلد شلمه صفحه کې د امام الخطابی نه نقل کړی دی. هغه فرمایي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادا. دا پورا دا وی د جمهور علماء او مذهب دا دی او په دې باندې عمل شروع دی په حرمینو کې همدغه رنګ حجاز، شام، یمن، مصر، مغرب، همدغه رنګ الى اقصى بلاد الاسلام اخري حدود د اسلام چې څومره بلادونه دي باقي کې په دې باندې عمل شروع دی چې اقامت دا سنگل ول کیږي. او دا ظالم د تقلید د وجنه دومره احادیث په دې باندې خپیک دي او دین سترګې پټي او همدغه رنګ دا دومره امت باغې باندې سترګې پټي او عوام ته دونه دروغ وایي. نو دا به د دینه بعد ځان له د شرم کم پرتوب کوي او دا به د دې خبرې په مقابل کې ماته څه جواب وکي او دوباره په مونږ باندې تهمت لګوي وای د حدیث دشمنان دي د امامانو دشمنان دي. او حال دا چې مونږ دواړه اقامت من خپل په دې باندې عمل کوو ځکه د سنگل کې په دې کې احادیث قوي دي او منو دواړه او ټول امت اجماع هغه مون سره ده. جمهور علما مون سره شرقا غربا. محترم دې مسلې ته ما اشاره وکړه اشاره ځکه د وخت وجنه دا که چیرته دا شی ما سره مخامخ کینې زه به غوږونه خلاص کړم په دې مسله کې په هر مسله کې چې د الله په فضل سره خو د صرف اشارات کوو اشارات. هذا وبالله تعالى التوفيق.